افغان ځواکونو په جوزجان او لوګر ولایت کې پر طالبانو سخت قیامت جوړ کړی دی. د چې افغان ځواکونو تازه بیا څنګه پر طالبانو عملیات ترسره کړي، چیرته او څنګه څومره مرګ ژوبلې طالبانو ته اړولې ده، په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان ځواکونو جوزجان کې یو 50 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له 209 شاهین قلي اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد برید تېره ورځ د جوزجان ولایت پاقچې ولسوالۍ کې ترسره شوی، چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره په برید کې له طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. سره له دې چې هره ورځ په ټول هېواد کې تر 1500 ډېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو بیا هم یاده ډله د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. په بل راپور کې افغان ځواکونو نن په لوګر ولایت کې 33 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ځواکونو د لوګر کې د خپلو هوایی قواو پر مټ د لوګر ولایت په سرخ او مداغي ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې 33 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د لوګر له امني قومندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا عملیات د سرخ ولسوالۍ په ګرمې ابا، ډبر او د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې ترسره شوي، چې په ترڅ کې 22 طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته مهال بیا کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت په خروال ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي، چې له یادې ډلې څخه یې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.